السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو کوربه شاهد خان. چې تاسو ته معلومه ده د اختر 5مه ورځ ده. په اختر کې د چکر د ویزټ د ټور کار نه کېږي، ځکه د هغې وجه مین وجه څه چې رش ډېر زیات نو نن د اختر 5مه ورځ ده راووتو. اوس ګاوردش شاهي کنډو کې ولاړ یو. زه به د خیر سره انشاءالله شاهي په لاره براول په لاره په شیرینګل به تېرېږو. زه به کمراټ ته او مخکې به زه بیا جاز باندې ته او نور ځینې کم دي. دا د هغه ځای اوسېدونکی دی محمد طیب خان. هغه به د زباني مونږ واورو. السلام علیکم. جاز باندې کمراټ دی، یو مخکې کټوره لیک دی، پکې کوم باندې ده، پکې ډېر ښایسته سپاټس دي پکې. تاسو چې حاضري ته لاړ شئ انشاءالله مختلف مقامات به وینئ، ډېر خوندونه به واخلئ، ډېر زبردست دی علاقې دي. زمونږ څه وځئ ډېر ښایسته ویډیو جوړو او دا ویډیو به کنټینیو وي دغې پورې څو پورې چې موږ واپس شوي نه یو. نوید خانه راځه که مینهوالو ته دې څه میسج ورکړې. السلام علیکم. موږ ستاسو په طرف روان یو. روان دي راځي د کمراټ ته ځي او انشاءالله ډېر ښه ټور به ولګي، انجوی به وکړي. تاسو هم د راځي سره اوسئ. روټۍ وخوړه په شیرینګل کې مستی وکړه، مونځ هم وکړو او اوس واپس روان شو د کمراټ په لوري. راځئ دا ویډیو زموږ څخه ګورئ، د دې سیند نظارې ښایسته ښارونه زموږ سره راځئ. چېرته دا دی دا ځوان ناڅه روان شوی د کمراټ په چکر او په چپړو کې را روان شوی. ما ته وایي تا ما ته ویلې چې ما بوټان راغستي دي. په روژه کې مې ورته ویلې چې بوټان چپړې کمبلې واسکټې کوټونه کمبلې بشترې د هر څه له ما راغستي دي. او یو دا دی دا خو بیخي په چپړو کې را روان شوی. نه اوس بوټ شته څپلۍ دی، هغه د نیازبینو څپلۍ نه یخه دلته په کمراټ کې چانده کوه. دلته وګورئ دلته او شاته پروت دی چې را ګاډۍ ته راختلي نو پروت دی فاسیدینه. هی تاسو به کشمیر پته کوي د ماته دواړه اوبو کې د لمبوم پرېږدم دې ناوري. دا اوس د کمراټ په لاره باندې موږ کلپوت ته راورسېدو. دلته یو ټراوټ مایانو فارم دی او دا میان د بانینو ټراوټ میان سپیشل ستاسو لپاره. دا ټراوټ میان دي، تاسو یې لیدی شئ په دې اوبو کې. هغه مزیدار میان ټول ټراوټ میان دي. دا د میانو خوراک دی. اوس ښه دا ورته وراچو، تاسو به وینئ چې دا به یو ځای ته راټول شي او په هغې باندې به دا ګورئ دا تاسو لیدی شئ. دا د میانو خوراک دی دانه. دا یې
دا په دې بورډ باندې تاسو کتای شئ تل نامتویدا جومات په 1953 کې ردی افتتاح شوی او په 1999 کې دا کمپلیټ شوی جامع مسجد دارالسلام تل کوهستان جدید تل نامتوی ته راورسېدو دې ټیم کې هغه تاریخي جومات کې مونځ وکړو او دا سیند بهیږي انشاءالله قریب وي کمراټ ته لږه لار پاتې ده کمراټ ته راورسېدي نه بوټان شته نه کوټ شته نه څادر شته نه چپړو کې راغلی دی د خپو ته وګورئ خبر د غوږ کمبل راغستې وای زه ځان لزای زمانه خلاص ما خود ما ځان لراوړ خپل سپورت مې کړی دا په چکر راغلی خپل سامان به چې موږ وګورئ دا واسکټ هم دې خبر د غوږ را ځان په شاله شپه کې خو میلمه چې خپانه ما مې زما کور ته نه راغلی مرګریا تم په چکر راغلی زم په چکر راغلی ماوري ورانه کې بول ځان هالو کمراټ ته راورسېدو تقریبا 8 بجې دي نه ماخوستان او په دې باندې دا ویډیو زموږ پوره شوه هالو بلوزونه م راواغسته موسم ډېر زیات یخ دی او جاله مو سره راوړه جالر را سره راسه دی وضو اوس په دې سیند باندې ټراوټ میان نیسو ډېر ښایسته ځای دی خو چې هر کله راته خپل اوزار په خپله پوره راوړی اوس ورځو سیند ته میان نیسو د خیره ساوري جاله مو سره راوړی کسان را سره راسه په دې ویډیو کې د دې ویډیو د بس کېدو نه لږ مخکې تاسو ته انشاءالله موږ میان هم ښیو میان د تم ښیو کمراټ ځنګل عزت اجي انډي باندې کلی دا هغه د فریټ ناشته یې کړای باندې کلی دی او دې کې دا اور دی میانم پسې وګورئ د ښکار هم وکړو خوشپه وه موسم ډېر زیات یخ یو دوه میان هم ونیوه هغه هم دلته نور تر زیانه اول هم ورکړي او شپه ده روټۍ خورو او په دې ځای باندې ریسټ کوو آرام کوو سبا به بیا ستاسو ملاویږو خپل کوربه شاهد خان له به دې اجازت ورکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو